اخر هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی رشید خان ارمان د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړی شهید افریدي لور ته وړاندیز وکړ چې ملګرو څه ډول وړاندیز یې ورته کړی له دوی طرفه منل شوی دی یا نه په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو و هیله ده همدغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ لایک او زموږ ګرانټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی رشید خان ارمان د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي شهید خان افریدي نوې زیږېدلې لور ته نوم خوښ کړی دی د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبډلمشر او تجربه لرونکی لونډر شهید افریدي چې یو مهال د پاکستان ملي لوبډلې د ملا تیر او ډېره چټکه توپوهنه به یې کوله 5مه لور یې زیږولې ده ملګرو ډېر کم وخت کې به شپږیزم پوره کړي شهید افریدي تېره ورځ په خپل ټویټر باندې یو انځور خپور کړی و چې په هغه انځور کې ورسره یو کوچنی ماشومه په غېږ کې وه او همداراز نورې 4 لوڼه یې هم ورسره په انځور کې وې شهید افریدي دغه انځور ته لیکلي وو 5مه لور یې زیږولې ده او هغه پرې د خدای پاک شکر ادا کوي خو له هغه څه وخت وروسته بیا شهید افریدي په خپل ټویټر باندې یو بل ټویټ وکړ چې زما د 4 لوڼو نومونه د ا نه پیلېږي نو د 5مې لور لپاره مې هم د ا نه نومونه وړاندیز کړي هر نوم چې زما خوښ شو هغه کس ته بیا ډالۍ هم ورکوم په دې لړ کې نورو ډېرو خلکو هم د شهید خان افریدي نوې زیږېدلې لور ته خپل نومونه غوره کړل نو په همدې وخت کې افغان لوبغاړی رشید خان هم د شهید افریدي لور ته نوم خوښ کړ رشید خان د شهید افریدي یا ټویټ ته په ځواب کې ولیکل چې افرین نوم یې پرې کېږده معنا یې هم زړور یا زړوره ده نو ملګرو دې سره د شهید افریدي 5 لوڼه شوې چې یوه بله شي نو شپږیزه به ووهي که دای څه هم په انډه باندې هر وخت سیزي خو د لورګانو شپږیزه به پوره کړي